We are surrounded. زموږ پر شاوخوا یو نظم قایم دی. په تیرو 300 کلونو کې موږ خورا ګټورې تګلارې ایجاد کړي دي ترڅو انرژي یا ځواک زیرمه کړو او موږ د دې وړتیا څخه په ګټې اخیستنې سره په خپل چاپیریال کې بدلون راوستلی دی. خو ټولې دغه ودانۍ چې موږ یې پر خپل شاوخوا وینو د لیدل کېدونکي نظم فقط یوه نمونه ده چې موږ دلته د ځمکې پر مخ جوړ کړی دی. یو بل ډول نه لیدل کېدونکی نظم هم سته چې هره برخه یې خورا پیچلې ده چې په دې وروستیو کې موږ ورباندې پوه سوي یو. خو دا داسې یو څه دي چې د طبیعت په خټه د بیلیونونو کلونو راهیسې اخښلي دي. دا هغه څه دي چې موږ ورته معلومات وایو. د معلوماتو مفهوم ډیر نادره دی. دا یوه ډیره سخته مفکوره ده چې ته ورباندې پوه سې. خو د ورباندې پوهېدلو په هڅو او سفر کې پوهانو دا کشف کړی چې معلومات زموږ د الهي کائناتو یوه اساسي برخه ده. دا انځوریزه د معلومات او د معلوماتو د ځواک په اړه یوه قصه ده چې په خپله د معلوماتو د بدلون څخه په لاس راغلی دی. دا په دې اړه یوه قصه ده چې څه ډول موږ د سمبولونو ځواک کشف کړ او چې څه ډول به لیکل، کوډونه او کمپیوټرونه د کائناتو په اړه زموږ پوهنه زیاته کړي او نوي فصل ته به یې واړوي. دا په دې اړه یوه قصه ده چې په یوه ورانېدونکې او بې نظمه کائناتو کې معلومات څه ډول نظم او جوړښت راوستلی سي. معلومات په لومړي ځل لیدلو یو ډیر ساده څه ښکاري. دا زموږ په نړۍ کې هر ځای شتون لري. زموږ دماغ ورڅخه ډک دی او موږ یې تل یو د بل سره تبادله کوو. خو معلومات یو تر ټولو مبهم او سخت څه دی چې ساینس ورسره مخ دی. ورباندې پوهېدل او مروج کول یې یوه اوږده او سخته چاره پاتې سوې. د معلوماتو ځواک 50,000 کاله وړاندې راڅرګند سوی دی. هغه وخت چې یوې انقلابي ټکنالوژي وده راپیل کړل، هغه ټکنالوژي چې معاصره نړۍ یې په حرکت کې راوستل. په تیرو کلونو کې انسانانو خورا نادره توکي جوړ کړي دي، خو د انسانانو په ټولو اختراعاتو کې یوه یې خورا د پام وړ ده. دا خورا زیاته نوښتګره، هراړخیزه، مشغولونکې او تخلیقي اختراع ده او په عین وخت کې خورا ساده هم ده. دا اختراع لیکل کېدونکي توري دي. د دې اختراع اصلي هدف دا دی چې معلومات ولېږدوي او خوندي یې کړي. توري د ځان سره یوه نظریه تر ډیره وخته ساتي. دا د پخوا وختونو ځینې لیکنې دي چې تر اوسه پاته دي او دغه موږ ته د لیکلو د ودې په اړه ډیر ښه پوهاوی راکولی سي. زه د هغه چا خواته راغلی یم څوک چې اوس هم دغه څه لوستلی سي، ډاکټر اروین فینکل. موږ د لیکلو سره دومره عادت سوي یو چې ان دا مو هیر دي چې دا یو اختراع ده. هو، دا یوه اختراع وه
دا څه ډول رامنځته سول؟ تر ټولو پخوانۍ لیکنې چې موږ یې لرو هغه د خټو پر خښتو لیکل شوي دي او دا د عراق، سومري او یا پخواني عراق څخه راغلي دي. دوی چې څه ډول راپیل کړه هغه دا و چې دغه انځور شکل لامو په مټ به خپل افکار روښانه کول. نو دا چاره تر ډیره وخت په همدې شکل موجوده وه تر څو یو بل کس را پیدا شو. ښایي هغه هم په یو تصادفي ډول دا فکر کړی وي. ده وویل چې موږ کولی شو چې د دې انځور یوه نښه یا سمبول پر دې خټو جوړ کړو، نه په دې معنا چې دغه نښه د څه شي انځور دی، بلکې په دې معنا چې دغه نښې څه ډول اواز دی. یعنی د یو شی انځور نه بلکې د یو اواز انځور. بلې هو، او دا هغه څه دي چې موږ یې د انسان دپاره یو لوی پرمختګ ګڼو. د مختلفو اوازونو د انځورونو په یو ځای کولو سره د لرغوني عراق خلکو هر هغه نظریه څرګندولی سوای چې دوی یې تصور کاوه. د دوی د بریا ارزښت دا و چې مثلا د یوې سترګې او هوسۍ انځور د یوې سترګې او هوسۍ په معنا نه و. دا انځورونه یوازې د هغه اوازونو دپاره کارېدل چې دوی جوړ کړي وو، مثلا دلته د نظریې په معنا. کله چې دغه تګلاره کشف سوه نو هر هغه معنا یې لرلی سول چې ویل کېدل. آن خورا نادره او پیچلي فکرونه هم لیکنښو ته بدلېدلی سول. اوس نو معلومات د انسان د دماغ څخه د باندې هم اوسېدلی سول، او دا په دې معنا وه چې دا به تر خورا ډېره پورې ساتل کېدلی هم سي. دا یو داسې نظریه وه چې د پخواني عراق خلک یې ورجلب کړل. دغه خښته د ورنامو د بادشاه ده چې 2010 کاله تر میلاد وړاندې اوسېدلی دی. دغه خښته د خپل معبد په تاداب کې د راتلونکي دپاره د یو پیغام په ډول خښه کړه. دغه بادشاه ورنامو یو ځواکمن سړی چې د یور، اکار او سوما بادشاه و چې دا د پخواني عراق په شمالي برخو کې موقعیت لري. د دې کور چې د دې دپاره جوړ کړه او بیا یې د دې دپاره وساتئ. دا هغه څه دی چې دی ورباندې خوښ دی او غواړي چې هر څوک ورباندې خبر شي، او دا د راتلونکي دپاره یو حقیقي پیغام دی. زما لپاره چې څه ډېره عجیبه دي هغه دا دی چې معلومات په خټو کې د زرګونو کلونو راهیسې ساتل سوي دي. هغه نظر چې یو چا 4000 کاله وړاندې لاره تر اوسه هم پکښې شتون لري. که ته نظرونه لرې، که خبرې لرې، که انساني هیلې لرې، که دعواوې لرې، هر هغه څه چې یو روح یې غوښتلی شي هغه د تل دپاره په خټو کې ځای پر ځای شوي دي. په نښو د اوازونو په بدلولو سره د پخواني عراق لیکدود دا په ډاګه کړل چې معلومات په ډېره اسانۍ سره د یو ډول څخه بل ډول ته اړول کېدلی سي. د هغه څه څخه چې لومړی د خبرو د اوازونو په شکل و هغه څه ته چې د نښو په شکل د خټو پر خښتو شتون لري. خو دا یې فقط پیل و. انسانان باید لا نور هم د نښو په ځواک پوهېدلي وای. د 4000 کلونو لپاره لیکل یوازینۍ هغه ټکنالوژي وه چې خلکو کارول. خو په 19مه پیړۍ کې د ستر صنعتي انقلاب په پایله کې د هر څه بدلېدل پیل شول. د نظریاتو او اختراعاتو په څپو کې یو څو سره ورته خو بېلې ټکنالوژي راڅرګندې سوې. ټولو یې د معلوماتو د بېسارې ځواکمنتیا څرګندونه کول. دا ټکنالوژي د یوې عملي او غیر نظریاتي سرچینې څخه راڅرګندې سوې. خو دا به یې ښودله چې معلومات تر هغه خورا ډېر ژور او ځواکمن مفهوم و چې خلکو یې تر دې وړاندې فکر کړی و. د معلوماتي ټکنالوژي د نوي ډول لومړنۍ نمونه یې د 18مې پیړۍ په پای کې د فرانسې د لیون په ښار کې راڅرګندېدله. د 18مې پیړۍ لیون ښار په نړۍ کې د تر ټولو ښه لاسي صنایعو مرکز و. همداراز دا ځای د عیش، عشرت، برم او تر دې زیات د پیسو مرکز و. دا ځکه چې هلته عصري پیسه‌داره او د لومړي درجې خلک اوسېدل. دا ښار د نړۍ په کچه د ورېښمو د اوبدلو په مرکز بدل سوی و.
تقریبا 1/3 د دې ښار وګړو د ورېښمو په کارخانو کې کار کاوه او په دې ښار کې 14,000 د کڼیک ماشینونه وو. دا هغه ورېښمي دسمال دی چې د لیون ښار یې مشهوره کړ. دا یو ډیر ښایسته او په پیچلي ډول اوبدل سوی ټوکر دی او که تاسو فکر ورته وکړئ نو د دې ټوکر تولید خورا ډیر کار غواړي چې 2 نفره په ګډه پوره ورځ کار ور باندې وکړي نو که 1 انچ دغه ټوکر ووبدي. د لیون د ښار د دې ښایسته ټوکر غوښتونکي خورا ډیر و خو د اوبدلو چاره یې خورا سخته او کراره وه. خو د جوزف مری جاکارد څخه په مننې چې دی یو اوبدونکی او هم یو سرتیری و، د اوبدلو د چارې د چټکتیا لپاره یو ماشین جوړ کړ. په دې لړ کې یې د معلوماتو په اړه یو اساسي حقیقت هم راڅرګند کړ. د څو نورو کسانو پر پروژه د کار کولو وروسته په 1804 کې جاکارد د خپل اختراع سند ترلاسه کړ. په هغه وخت کې د اوبدلو ماشین د انسان په لاس جوړ شوی تر ټولو پیچلی میکانیزم و. د جاکارد کڼۍ د انجنیرۍ په برخه کې یو معجزه وه. لکه څنګه چې تاسو وینئ د یو داسې ماشین طرح کړ چې بې له دې چې جوړښت یې بدل سي یا که په اوسنۍ اصطلاح ووایم نو د دې پرزې داسې پروګرام کېدلې چې هر هغه ډیزاین ووبدلی سي چې اوبدونکی یې فکر کولی سي. په حقیقت کې دا څو ډوله ډیزاینونه بې له دې چې کار یې ودرول سي اوبدلی سي. جاکارد د اوبدلو پلار و او د دې ماشین راز یوه ساده سوری سوې تخته وه. هغه ټول کمال په دې تخته کې و، په کومو تختو چې به کڼي اوبدل کول. کله چې به یې دا تختې کڼي ته واچولې نو دوی به اړونده تارونه پورته او کښته کول او بیا به یې په ورېښمو کې ګلونه او نقشې جوړولې. د هر ډول ډیزاین معلومات چې فکر یې کېده و سوري سوو تختو ته ژباړل کېدلی سول او بیا نو د کڼي په مټ اوبدل کېدلی سول. معلومات د انځورونو څخه سوري سوو کاغذونو ته او بیا اوبدل سوي ټوکر ته ترجمه کېدل. دا د ټوکر اوبدلو د پاره یو ماشین دی چې خپل وظیفه تر سره کوي، خو دا ټاکل شوی نه ده چې څه ډول ټوکر به وبدي، بلکې دا معلومات بیا په کارټونو کې ځای پر ځای شوي دي. نو که ستاسو خوښه وي نو کارټونه ورته پروګرام کړئ، یعنی لارښوونه ورته وکړئ چې څه باید وکړي. دا هر څه د هغه څه سره چې وروسته پیدا شول ډیر ژور تړاو لري. د جاکارد کڼي د ورېښمو په صنعت کې انقلاب راوستی. دا بدلون خورا ژور و. هغه څه چې نه یوازې صنعت ته پرمختګ ورکړ او اوبدل یې چټک کړل بلکې دې کڼي د معلوماتو د راپډاګه کولو ځواک کشف کړ. دا یې وښودل چې تاسو کولی سئ چې د یو توکي ارزښت په واک کې واخلئ، اړین معلومات ځینې ترلاسه کړئ او په بل شکل یې وړاندې کړئ. لیکنو دا په ډاګه کړې وه چې تاسو د یو لړ نښو په کارولو خبرې کولی سئ، خو اوس جاکارد دا په ډاګه کړل چې یوازې د 2 نښو په کارولو سره چې هغه یو سوری او بل خالي فاصله ده کولی سئ چې د هر ډول انځور چې تصور یې کیږي معلومات واخلئ. دا د جاکارد یو انځور دی چې په ورېښمو کې یې اوبدلی دی. دا انځور د زرګونو پخیو په مټ خورا واضح راغلی دی، خو بیا هم د دې ژوندي انځور په اړه معلومات که تاسو وغواړئ نو په یو لړ سوری سوو کاغذونو کې یې ځای پر ځای کولی سئ. که یې دقیق ووایم نو د دې انځور د اوبدلو دپاره 24,000 کارډونه په کار دي.
دا انځور د ژور فکر یوه ښه بیلګه ده چې یو عادي سیستم مثلا دلته سوری سوي کارډونه کولی سي د یوه ډېر پیچلي توکي جوهر د ځان سره واخلي. holes punched in them can capture the essence of something much, much more complicated. If 24,000 که 24,000 سوری سوي کارډونه دغه ډول یو انځور جوړولی سي what would happen? نو ته څه فکر کوې چې 24 میلیونه کارډونه به څه کولی سي؟ Or 20 او بیا هم 24 ټریلیونه کارډونه. what new بل څه ډول پیچلي معلومات به د دې وړ وي چې کشف او وړاندې کړل سي. presented? Jacquard, جاکارډ پر یوه ډېره ژوره موضوع پیښ شوی و. far-reaching idea. As long تر څو ستا سره په کافي اندازه در سره وي نو همدا ساده سمبولونه کولی سي چې په نړۍ کې د هر ډول معلوماتو استازیتوب وکړي. translating information. و بیلو بیلو سمبولونو ته د معلوماتو ژباړلو د هغوی خوندي کولو او ساتلو دا ثابته کړل چې دا یوه ډیره ځواکمنه نظریه وه. خو دا چې معلومات څه ډول یو بل ته لیږدول کېدل او څه ډول تبادله کېدل د زرګونو کلونو راهیسته بدل سوي نه وو. د ټلیګراف تر اختراع مخکې نړۍ خورا بل ډول وه. تاسو معلومات هم هغه ډول لیږدولی شول څه ډول چې به نور توکي لیږدول. یعنې تا به یو پیغام پر یو پاڼه یا بل شی لیکئ او بیا به دې هغه چاته ورکاوه څوک چې ډیر چټک و یا پر آسیا کښتۍ تیز تللی شوای. بیا هم معلومات د نورو توکو په څیر لیږدول کېدل. But in the 19th خو په 19مه پیړۍ کې هغه رفتار چې معلومات یې لیږدول په ناڅاپي ډول خورا تیز سو. دا د معلوماتو د وړلو د یوې نوې پدیدې په برکت چې هغه برېښنا وه. electricity. Very soon د برېښنا تر کشف وروسته ډېر ژر د معلوماتو وړونکې یوې پدیدې په توګه برېښنا ته ډېر پام واوښتی. داسې انګېرل کېدل چې که دا پدیده په سمه توګه وسنجول سي او کار ورڅخه واخیستل سي نو برېښنا به د معلوماتو د لیږد یوه وړ پدیده سي. sending information. Electricity برېښنا د پیغامونو د لیږدونکي پدیدې په توګه ډېره ګټوره ده ځکه چې برېښنا په تارونو کې لیږدول کېدل نو دا په دې معنا چې هر ځای یې لیږدولی سو. خرابې هوا ورباندې تاثیر نه کاوه او تر دې زیاته مهمه لا دا چې ډېره ژر لیږدول کېدلی سول. خو د 19مې پیړۍ په لومړیو کې هغه خلک چې غوښتل یې د برېښنا څخه د پیغام وړونکي په توګه کار واخلي د یوې لویې ستونزې سره مخ وو او هغه دا چې داسې یو ساده سیګنل یا اشاره به څه ډول وکولی سي چې ډېر پیچلي پیغامونه ولیږدوي. here in the دلته د ساینس د موزیم په ارشیف کې دوی د خبراتورو د پخوانیو برېښنایي آلو یوه ډېره په زړه پورې ټولګه سره رایوځای کړې ده. technology in the world. دغه یو څو هغه پخواني آلې دي چې داسې طرحه سوي دي چې د برېښنا په مټ سیګنلونه یا اشارې لیږدوي. دغه یوه یې ډېره عجیبه ده او دا په باویریا کې په 1809 کال کې د سامویل سمرینګ په مټ جوړه سوې ده. که چیرې یو لیږدونکی غواړي چې د ای توري ولیږدوي نو دی په اړونده تار کې کرنټ یا یوه جټکه لیږي. د ترلاسه کوونکي سره بیا یو د مایعاتو ډک لوښی وي او هغه برېښنایي جټکه دلته یو کیمیاوي تعامل کوي او په مټ یې د اړوند توري ای پر سر کوبی راپورته کیږي. دا پروسه که څه هم ډیر کار غواړي خو بیا هم دا ډیره نابغه پروسه ده. خو خوندوره خبره دا وه چې لیږدونکی باید ترلاسه کوونکی په دې پوه کړي چې دی یو څه رالیږل غواړي نو د دې دپاره دی باید چې ډیرې جټکې راواستوي چې دلته ډیرې کوبۍ جوړې سي تر څو دغه لاستې راپورته کړي چې په دې سره بیا دغه یوه مردکه لاندې رالویږي او یوه زنګوله شرنګوي. and triggers a bell.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې دا تر ټولو چټکه آله نه ده، نو تر سمورینګ وروسته ډېرې نورې هڅې هم وسوې تر څو د برېښنا له لارې پیغامونه ولېږدول سي، خو دوی ټول د پیچلو کوډونو د ستونزې سره مخ وو. دغه آلې چې هره یوه پر خپل ځای ډېره پرمختللې هم وه، خو بیا هم د چا پام نه و راوښتی، او په همدې خاطر دوی په 1840 کې د پیغامونو د لېږدولو د یوې داسې طریقې لخوا ناکامه سوې چې هغه طریقه تر اوسه هم کارول کیږي. They were superseded by a way of sending signals that still endures to this day. دا د یوه هنرمن او تجار لخوا چې نوم یې سمویل مورس و کشف سول، چې د ده سره یې همکار الفرید ویل هم ملګری و. د ده د طرحې ځانګړنه دا نه وه چې دا داسې یوه ټکنالوژي وه چې پیغامونه یې لېږدول، بلکې ځانګړنه یې هغه ډېر ساده او اغېزناک رمز یا کوډ و چې د پیغام په لېږدولو کې یې کارولی و. کټ مټ لکه د جاکارډ د سوري سوي کارډونو په شکل د مورس او ویلز کوډ هم ډیر ساده و. د برېښنا د لنډو او اوږدو جټکو یا کرنټونو په مټ دوی کولی سو چې د الفبا توري په نښه کړي. ویل دا ویل چې په انګریزي ژبه کې تر ټولو زیات کارېدونکي توري باید تر ټولو لنډ کوډ ولري. په دې سره نو ای په داسې شکل لېږدول کېدل، خو ایکس بیا په داسې شکل لېږدول کېدی. دا په دې معنی چې اوس نو پیغامونه چټک او اغېزناک لېږدول کېدلی سوی. که یې کوډ ته فکر وکړو چې دا یې هغه سافټویر و، نو تر ماشین یې دا سافټویر ډېر پیچلی و. ماشین یې یوازې بیټرۍ او لاینونه و، او د دوی دواړو په یوځای کېدلو سره یوه بشپړه نوې ټکنالوژي په لاس راتلله چې هغه برېښنایي ټلګراف بلل کېږي. ټلګراف یو ځل بیا د یوې پدیدې څخه بلې پدیدې ته د معلوماتو د ژباړلو ځواک په ډاګه کړ. معلومات په لومړنیو وختونو کې په انساني دماغ کې ځای پر ځای کېدل، وروسته بیا په خټو، کاغذ او سوري سوي کارډونو کې د نښو په شکل ځای پر ځای سول. خو اوس د مورس په برکت معلومات برېښنا ته هم لار وموندله، او دې چارې د پخوا په پرتله معلومات خورا چټک او اسانه کړل. than it had ever been before. یوازې د یو څو کلونو په اوږدو کې د ټلګراف سیستم په ټوله نړۍ کې خپور سو، او په دې سره یې د عصري نړۍ د معلوماتو تعداد کېښود. د دوی ترڅنګ جاکارډ او مورس داسې نوې لارې چارې په کار واچولې چې معلومات وژباړي، ویې لېږي او بدل یې کړي. څه چې د زرګونو کلونو وړاندې د لیکلو په شکل کې راپیل سوي وه، اوس د تارونو په یوه جال کې د ټولې نړۍ په راپیچلو سره یوې داسې درجې ته رسېدلي وه چې په دې تارونو کې به یې ډېر پیچلي معلومات په ډېره چټکۍ سره لېږدول. د 19مې پېړۍ په پای کې به خلکو ته د انسانیت وړتیا د معلوماتو په لېږدولو او ژباړلو کې اوج ته رسېدلې ښکارېدل، خو دوی ډېر غلط وو. معلوماتو په ډاګه کړل چې د معلوماتو مفهوم د هر چا تر فکر لوړ، خورا ډېر مهم او ډېر اساسي مفهوم دی. ډېر ژر دا هم په ډاګه سول چې معلومات یوازې د خلکو ترمنځ تر خبرو اترو او تعامل پورې محدود نه دي. دا تر دې ډېر ژور او پراخ مفهوم و. د معلوماتو اصلي بڼه د یوې ستونزې په برکت هغه وخت راڅرګنده سول چې یوه سکاټلنډي فزیک پوه یې په اړه تصور وکړ. داسې ښکارېدل چې دی آن د بل شي په اړه فکر کوي. جیمز کلارک میکسویل د 19مې پېړۍ یو تکړه دماغ و. دی د نورو ذوقونو ترڅنګ د بخار او فشار د علم هم ډېر شوقي و. د تودوخې او حرکت د مطالعه چې د بخار د ماشین په جوړېدلو سره یې وده وکړه. ماکسویل لومړنی هغه کس و چې په دې پوهېدی چې تودوخه فقط د مالیکولونو حرکت دی او بس. هر څومره چې یو شی تودیږي هغومره یې مالیکولونه چټک خوځیږي.
دې نظریې ماکسویل دې ته اړ کړ چې یوه ډېره جالبه فکري تجربه ترسره کړي په کومه کې چې معلومات یو ډېر اړین رول لوبوي. ماکسویل فکر وکړ چې فقط د هوا څخه د یوه ډک بکس په داخل سره په پوهېدلو چې په داخل کې څه حال دی نو دا به ممکنه سي چې یو اړخ یې ګرم کړو او بل یې یخ کړو. داسې فکر وکړه چې بې له کومې انرژي کارولو یو دیش او بل یخچال یو د بل سره اړخ پر اړخ جوړ کړي. دا ډیر عجیبه ښکاري خو د ماکسویل دلایل ډیر قانع کوونکي وو. د ده دلیل داسې و. تاسو فکر وکړئ چې د دې بکس پر سر یو پیری ګمارل سوی دی چې سترګې یې دومره تیزې دي چې په بکس کې دننه دی د هوا ټوله تحرکات لیدلی سي. اوس نو د ده په لاس کې د هغه برخې واک وي چې دا بکس پر دوو حصو ویشي. هر وخت چې دی یوه داسې ذره ویني چې حرکت یې تیز وي او د ښي اړخ څخه راځي نو دی دا برخه ورته خلاصوي او کیڼې خواته اجازه ورکوي او هر کله چې بیا یو قرار حرکت کوونکی مالیکول یا ذره د کیڼې خوا څخه دې برخې ته رارسیږي دی یې ورته خلاصوي او مالیکول ته اجازه ورکوي چې ښي خواته داخل سي. اوس تاسو وینئ چې څه به پیښ سي. د وخت په تیریدو سره به ټوله تیز حرکت کوونکې تودې ذرې د بکس په کیڼ خوا کې را یوځای سي او ټوله قرار حرکت کوونکې یخې ذرې به بیا په ښي خوا کې سره را یوځای سي. په حقیقت کې دا کار دې پیري یوازې د ذرو په اړه د معلوماتو په لرلو سره وکولی سو. د ماکسویل پیری داسې ښیي چې د ذرو په اړه یوازې د معلوماتو په لرلو سره تاسو کولی سئ چې د ګډوډۍ څخه یو نظام جوړ کړئ. په 19مه پیړۍ کې دا نظریه د ډیرو کسانو د خوا رد سول. د بخار پوهې او علم دا په ډاګه کړې وه چې د وخت په تېرېدو سره به د نړۍ ګډوډۍ کمې سي. ګډوډۍ پېښېدلې. Things were destined to fall apart. But the demon خو پیری دا په ډاګه کوله چې تاسو کولی سئ چې هر څه بیرته بغیر له کومې انرژي کارولو سم کړئ. فقط د معلوماتو په مټ تاسو نظم جوړولی سئ. You could create order. دا معلومه خبره وه چې د دې ستونزې حلول خورا ډیر سخت کار دی خو دومره سخت هم نه ځکه چې د ماکسویل چالاکه پیری د داسې یوې نظریې سره راغلی و چې ډیره تر وخت وړاندې وه. دا ډیره جالبه ده. دې نظریې پر فزیک ډیر اغیز اچولی و ځکه چې د یو ډیر پیچلی مفهوم د ځان سره درلودی او په یو ډول دغه مفهوم تر وخت مخکې هم بلل کېدی او دا د معلوماتو په اړه یو نابلد مفهوم و چې په هغه کې د هیڅ چا سره هم دغه ډول څه موجود نه و. فکر کوم چې دا نظریه ډیره جالبه وه. د خپل هم یو حل لاره ورته نه لرله. د یوازې د یو مفهوم په شکل راپورته کړل او بیا یې همداسې پرېښودل او فکر کوم څه چې وروسته وشول هغه څه کم 120 کاله وروسته هغه بحثونه او څېړنې وې چې هڅه یې وکړل دغه مفهوم ته حل لاره راوباسي. So, what was going on with Maxwell's demon? نو د ماکسویل د پیری څه ډول یوه قصه وه. دا به ډېر عجیبه ښکاري خو تاسو داسې فکر وکړئ چې موږ په حقیقي نړۍ کې داسې یو ماشین جوړ کړو چې د پیری په څیر کار کولی سي. زه به کولی سم چې ورباندې یو ګیلاس چای تودې کړم یا یو ماشین په وچلوم او یا یو ښار په روښانه کړم او دا هر څه یوازې د معلوماتو په مټ. هغه داسې چې موږ بې له کوم ځواک مصرفولو یو ډول نظم جوړ کړو. ساینسپوهانو په ډېره اسانۍ سره داسې احساسول چې دا ناممکنه ده. مشکل دا و چې د دې ستونزې حلولو تر 100 کلونو ډیر وخت غوښتی. 100 years
to solve the problem. While Maxwell کله چې د ماکسویل دا معما خپاره سول نو یو ډیر نادره څه پیښېدل پیل سول. د یوې نوې آلې خوبونه لیدل پیل سول چې دا آله به کولی سي چې ډېرې پیچلې دندې یوازې د معلوماتو د پروسس کولو له مخې ترسره کوي، او بله لا دا چې د داسې یوې آلې جوړېدل ممکن هم و. هغه ماشین چې وروسته یې نوم کمپیوټر سو، او د دې ماشین نظریه هم د یوه ډېر تکړه ساینسپوه و. and visionary scientist. Alan Turing. آلن تیورینګ لومړی هغه کس و چې د عصري کمپیوټر تصور یې وکړ. هغه ماشین چې کار یې د معلوماتو بدلول، رابدلول او پروسس کول دي. هغه ماشین چې د پیچلو نښو ځواک یې ډیر زیات کړ. هغه ماشین چې په عصري نړۍ کې په هره برخه کې کار کوي. Of the modern world. د تیورینګ دا عجیبه نظریه د لومړي ځل لپاره پر یوه افسانوي ریاضیکي پاڼه باندې راښکاره سول چې په 1914 کال کې خپره سوې وه. In his brief life, Alan Turing آلن تیورینګ په خپل دې لنډ ژوند کې ډېرې نوې او په زړه پورې نظریې د کریپټاګرافي یا د کمپیوټري امنیت او بیولوژي په برخه کې وړاندې کړې. د ده یو ډېر عجیبه فکر و، خو د ډېرو پوهانو په اند د ده فکر په دې 14 پاڼو کې راخلاصه کیږي چې ده ته ډېره ځانګړتیا وربخښي. دا هغه څه دي چې ده ته یې د نابغه لقب ورکړی دی. truly special. It's this work that makes him worthy of the title genius. Published when Turing was دا یې هغه وخت نشر کړي چې تیورینګ یوازې د 24 کلونو و. د حسابېدونکو شمیرو داسې کار کاوه چې د ریاضیکي منطق بنسټ یې کېښود. what's د amazing دې پاڼو په اړه په زړه پورې خبره دا ده چې د عصري کمپیوټرونو نظریه د تیورینګ د ځیرکو دلایلو په پایله کې راپورته سول. He was thinking about something else entirely. He was د بالکل بل ډول فکر کاوه، یعنی دا فکر نه کاوه چې زه عصري کمپیوټرونه اختراع کوم. د ریاضي په اساساتو کې پر پیچلو ستونزو فکر کاوه، او د کمپیوټر مفکوره بیا دغه څېړنو په ترڅ کې په ناڅاپي ډول ورسره راپورته شوه. هیچا هم دا فکر نه کاوه چې د ریاضیاتو په اساساتو کې د تیورینګ دا پیچلې او سختې څېړنې به د داسې یو ماشین د تولید سبب شي چې په عملي ژوند کې به د نړۍ پر مخ د هر چا ژوند بدل کړي. whatsoever, let alone a machine that was going to change the lives of, nearly everyone on the planet. Turing had said تیورینګ په دې ځان پوهول غوښتل چې آیا د ځینو مشخصو قوانینو په عملي کولو سره د ریاضي عملیه حل کېدلی سي که نه، او په همدې خاطر ده ته د کمپیوټر فکر هم پیدا سو. in په 1914 کال کې د کمپیوټر لغات د نن په پرتله یوه ډیره مختلفه او بل ډول معنا لرله. په هغه وخت کې کمپیوټر د هغه سړي په معنا و چې یو کاغذ او قلم به ورسره و، او د ریاضي د حسابونو په اړه به یې تخمینونه کول. په بانکونو کې به دغه ډول خلک ګمارل کېدل چې زیاتره به یې ښځې وې چې د سود حسابونه به یې محاسبه کول. ځمکوالو به د مالیې د معلومولو دپاره ګمارلې، او ستورپوهانو به بیا د مسافو د معلومولو دپاره ګمارلې. په عصري نړۍ کې انساني کمپیوټران یا منشیان ډیر اړین و. دوی د ساینس او تخنیک په پرمختګ او پیچلتیا سره پر خورا ډیرو معلوماتو کار کاوه. تیورینګ چې د 1914 کال په خپلو پاڼو کې څه وکړل، هغه دا و چې یوه ساده خو ډیره ژوره پوښتنه یې راپورته کړل. هغه دا چې د دې منشي په دماغ کې څه روان وي کله چې د حساب کوي. نو په دې د پوهېدلو دپاره ده باید ټول هغه اضافي توکي د مخه لرې کړي وای تر څو یوازې د حساب کولو هغه اصل پاته سي. computation remained. So, نو لومړی یې مشواڼۍ لرې کړه، وروسته یې قلم لرې کړ، وروسته یې کاته لرې کړل، وروسته یې پنسلونه، بیا یې ټول کاغذونه لرې کړل. دا هر څه د اسانتیا دپاره وه، خو دا توکي د هغه چا دپاره چې حساب یې کاوه حتمي نه وه. carrying out the computation. Now, اوس نو تیورینګ دا پوښتنه کول چې د منشي په سر کې څه روان دي. دا یو لوی بیولوژیکي سیستم دی چې د فکر کولو او پوهېدلو وړتیا لري، خو دی په دې پوهېدی چې دا یو هم د حساب کولو دپاره حتمي نه دی. critical to the process of computation either. تیورینګ په دې پوه سو چې د حساب کولو دپاره یوازې د ځینو دقیقو قوانینو اجرا کول اړین دي او بس. That was all.
د داسې فکر وکړ چې موږ کولای شو چې د لوړې ځیرکتیا پر ځای برېښنایي او ماشیني پروسه ولرو. د هغه ځیرکتیا پر ځای چې مخکې فکر کېده د حساب کولو په چاره کې یوازې همدا ځیرکتیا ښکیل ده چې فکر کول هم ورته ویل کېږي. د ماشیني څخه د ده داسې یوه پروسه مقصد وه چې د انسان فکر کولو ته اړتیا ونه لري او د همدغه ځیرکتیا په ډول کار وکولی شي. په دې سره دا ماشین کولی شي چې د انسان د دومره فکري وړتیا سره د انسان ځای ونیسي او همدې ته انقلاب ویل کېږي. د چیورینګ دماغو دا درک کړل چې هر حساب دوه اړخه لري. لومړی معلومات او دوهم هغه لارښوونه چې د معلوماتو سره باید څه وسي او همدا لارښوونه به د دماغ ته د داخلېدو یوه کلي وي. چیورینګ باید داسې یوه لاره پیدا کړې وای چې ماشینونه د جمع، منفي او ضرب په لارښوونو هغه ډول پوه کړي لکه څه ډول چې انسانان ورباندې پوهیږي. او په بل معنا د باید و داسې یوې ژبې ته د لارښوونو د ژباړې یوه لاره پیدا کړې وای چې ماشین ورباندې پوهیږي. او د ډېر ساده او ښکاره منطق په مټ چیورینګ همداسې وکړل. دا به ښایي تاسو ته د 0 او 1 یو عادي پټه ښکاري، خو د حسابونکي ماشین دپاره دا یو څو لارښوونې دي چې قدم په قدم لوستل کیږي او ماشین ته دا ورښیي چې څه باید وکړي. کله چې یو انسان دغه نښې ته ګوري او په دې پوهیږي چې څه باید وسي، نو ماشیني منشي ته باید په دغه ډول تشریح سوي وای چې څه باید وکړي. دغه پټه چې چیورینګ یې تصور کړی و، اوس موږ ورته د کمپیوټر میموري وایو، خو چیورینګ په دې هم بسنه ونه کړل. چیورینګ په دې پوه سو چې په دغه ډول سره یو ماشین ته لارښوونې ورکول یوه ډېره عجیبه پایله لرله. دا په دې معنا چې یوازې یو ماشین د دې دپاره بس و چې هر هغه حساب وکړي چې ته یې فکر کولی سې. دا یو ډېر ښایسته او ساده مفهوم دی. د دې دپاره چې ماشین یو نوی کار وکړي، نو تاسو باید نوې لارښوونې ورته وکړئ، نوي معلومات. دا نظریه د چیورینګ د نړیوال ماشین په نامه مشهوره سول. که غواړې چې ماشین دې څومره کار وکړي، نو دا پټه باید هغومره اوږده وي. غټو میموریانو پیچلي او ډېرې لارښوونې ځایولی سوې تر څو هر ډول تصور کېدونکي معلومات سره منظم او پر مخ یوسي. د کافي میموري سره به یوه کمپیوټر کولی سول چې بې شمېره کارونه ترسره کړی سي. د هغه راوروسته چې د چیورینګ پاڼې فهمول سوي دي، نو د چیورینګ دا نظریه چې مختلفې وظیفې یو ماشیني منشي ته د اوږدو لارښوونو د یوې لړۍ په ورکولو سره ترسره کېدلی سي، یو ستر میراث دی. نو حساب کول، ټلیفون کول، د خوځنده انځورونو ثبت، لیک لیکل او سندرو ته غوږ نیول یو لا هم ځان ته جلا او ځانګړی ماشین نه غواړي. ټوله په یوه آله کې ترسره کېدلی سي. یو حسابونکی ماشین. دا ټلیفون د چیورینګ د نظریې یو عصري بڼه ده. په دې کې دننه خورا ډېرې لارښوونې سته چې پروګرام، سافټویر او یا اپلیکیشن ورته ویل کېږي. په دې کې د نمبرونو د اوږدو لیکو څخه پرته چې ټلیفون ته امر کوي او پوهوي یې چې څه باید وکړي، بل هیڅ نسته. د چیورینګ د نظریې په اړه جالبه د دې نظریې ژورتیا ده. د لارښوونو یوه برخه چې کمپیوټر ته ورکول کیږي، نو ورته ښودلی سي چې څه ډول د ټلیفونونو یا د لیکونکو تقلید وکړي. همدا ډول دا کمپیوټران کولی سي چې طبیعي قوانین تشریح کړي، د فزیک قوانین او د طبیعي نړۍ چارې تشریح کړي. دا د هغه میلیونونو ذرو ننداره ده چې د مایع په شکل عمل کوي، د دې دپاره چې کمپیوټر پر دې هر څه کار وکړي او دا وښیي چې دا به څه ډول بهیږي. نو کمپیوټر په ډېر ساده شکل د 1 او 0 په ډول په هغه لارښوونو عمل کوي چې په میموري کې دي. دا د حسابونکو ماشینونو ځواک ته یوه کوچنۍ اشاره ده. دا بیا د سترو کائناتو د جوړښت یوه کمپیوټري ننداره ده چې دا هم د چیورینګ د نظریې د طاقت څرګندونه کوي.
turning in لارښوونې په داسې نښو اړول چې یو ماشین ورباندې پوهېدلی سي نه یوازې تا ته دا وړتیا درکوي چې ته به یو انځور یا یو غږ بیا ځلې جوړ کړې بلکې یو پروسه او یو سیستم به په لاس درکړي چې بدلون او رشد کولی سي. by د manipulating یو څو ساده نښو په بدلولو سره کمپیوټرونه کولی سي چې د طبیعي نړۍ اصل او نظم په خپل واک کې واخلي. of the natural world itself. By thinking about چیورینګ د شلمې پیړۍ تر ټولو مهمه نظریه یوازې د انساني دماغ د طرز تفکر حساب کولو د معلوماتو د پروسس په اړه د فکر کولو په مټ رامنځته کړل. the power د معلوماتو ځواک خپل ځان راښکاره کاوه. it would be very easy to داسې فکر کول به ډیر اسانه وي چې د چیورینګ د نظریې تر رښتیا کېدلو وروسته نو د معلوماتو اصلي ځواک نور را په ډاګه سوی و. خو چیورینګ یوازې د قصې نیمه برخه وه. د عصري نړۍ معلوماتو یوې بلې نظریې ته هم اړتیا لرله. هغه نظریه چې بالاخره به د معلوماتو طبیعت او د کائناتو د تنظیم او بې نظمۍ هر اړیکه را په ډاګه کړي. دا داسې یوه نظریه وه چې د یوه فوق العاده نابغه ریاضي پوه او انجینر لخوا وړاندې سول. Claude Shannon کلاډ شانون یو رښتینی نابغه و او د دې هیلې چې غیر عادي ستونزې حل کړي د دې لامل سوې چې یوه انقلابي نظریه رامنځته کړي. هغه نظریه چې د معلوماتو اساس او طبیعت او همدارنګه د اړیکو نیولو پروسه یې د خپل مختلفوالي سره سره لا روښانه کړل. دا د کلاډ شانون لیکنه ده. د اړیکو او خبرو اترو یوه ریاضیکي نظریه. دا عنوان به یو څه عجیبه ښکاري خو باور وکړئ چې دا د شلمې پیړۍ تر ټولو مهمه لیکنه ده. نه یوازې دا چې دې لیکنې د عصري اړیکو تعداب کېښودی بلکې و انساني ژبې ته یې یوه نوې معنا هم ورکړل. هغه څه ته ورته یوه معنا چې موږ یې ښه په اسانۍ سره ترسره کولی سو لکه خبرې او لیکل. the paper was دا کاغذ په 1948 کې هغه وخت نشر سو چې شانون د نیوجرسي د فزیک په یوه لابراتوار کې کار کاوه. په دې لابراتوار کې زیاتو کسانو د ټلیفوني اړیکو په برخه کې څېړنې کولې. دا یوه اداره وه چې په پرمختللي تفکر او هوسا چاپیریال مشهوره وه. ریاضي پوهان آزاد وو چې په هره برخه کې د دوی خوښه وه کار وکړي کولی یې شوای. یوازینی هغه څه چې د لابراتوار ادارې غوښتنه ځینې کول هغه دا و چې دوی باید هر چاته اجازه ورکړي چې دلته خپله ستونزه راوړي او شریکه یې کړي. هغه که د هرې ادارې سړی وي تر څو دوی فکر ورباندې وکړي. نور په هر لحاظ دوی آزاد وو. ډېر یو جالبه چاپیریال یې لاره. خلکو به هلته لوبې کولې او دې ته به هڅېدل چې لوبې وکړي. The atmosphere was incredible. People were playing and encouraged to play. سلام، زه کلاډ شانون یو ریاضي پوه دلته د بیل ټلیفون په لابراتوار کې ولاړ یم. کلاډ شانون ته دا اجازه ورکول سوې وه چې څه یې زړه غواړي هغه وکړي. دا پیسوس دی. پیسوس یو برېښنایي موږک دی. Oh, they treated him as their darling. د ده سره یې د ډارلینګ په څیر رویه کول. ما د هیڅکله په ټوپونو نه دی لیدلی خو د یوې اربې والا بایسکله پر چلولو مې لیدلی دی. یو ورځ یې کار ته ورسره راوړی. ده به شاید په بیل لابراتوار کې لږ تر لږه 100 کاري ساعته تېرول. Man hours of time. but despite the بیل ټلیفوني شبکه د یوې لویې ستونزې سره مخ وه. دوی هره ورځ په ټوله نړۍ کې خورا ډېر معلومات خپرول خو دوی په دې نه پوهېدل چې دغه معلومات په سمه توګه اندازه کړي او یا یې محدود no کړي. real idea of how to measure this information properly or how to quantify it. In short, که په لنډ ډول درته ووایم نو د دوی ټوله تجارت پر داسې یو څه و چې دوی نه ورباندې پوهېدل. amazing. د نیکه مرغه د دوی تکړه کارمند کلاډ شانون دوی ته هغه څه ورکړل چې دوی ورته اړتیا لرله.
په دې پاڼو کې شانون یو ډیر حیرانونکي څه ترسره کړل. هغه دا و چې د معلوماتو هغه مبهم مفهوم راواخیست او داسې یې سره تنظیم کړ چې واضح وي. د فیلسوفانو په څیر یو چالاک او لغات پران تعریف ور نه کړ. د په اصل کې داسې یوه لاره پیدا کړل چې هغه معلومات چې په یوه پیغام کې وي اندازه یې کړي. Amazingly, جالبه دا ده چې شانون په دې پوه سو چې د معلوماتو اندازه د هغه د معنا سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د دا په ډاګه کړل چې اندازه یې د معلوماتو په غیر عادي والي کې ده. usual the message was. د معلوماتو تړاو د نادروالي سره دی. یعنی خبر هغه وخت خبر وي چې تمه یې نه کیږي، چې هر څومره د تمې خلاف وي هغومره غوره خبر وي. نو که د نن خبر د پرون په شکل وي نو دا خو بیا خبر نه دی. نو یعنی د دې خبر معلومات صفر دي. نو دلته د نادروالي او معلوماتو ترمنځ یو اړیکه شته. Unexpectedness and information. But Shannon was خو شانون تر دې هم وړاندې ولاړ او معلوماتو ته یې د اندازې واحد ورکړ. نو دا د څه ډول وکړل؟ د وښودل چې هر هغه پیغام چې ته یې استول غواړې هغه د باینري کوډ ته ژباړل کېدلی سي، چې دا کوډ د 1 او 0 یوه اوږده لړۍ ده. نو د هلو په څیر یو ساده روغبړ په دې شکل هم لیکل کېدلی سي او هم په دې شکل. داسې فکر وکړه چې دا د دغه پیغام د لیکلو یو بل شکل دی. شانون په دې پوه سو چې و باینري ته د معلوماتو ژباړل یو ډیر ځواکمن کار دی. په دې سره به معلومات د تنظیم وړ سي، د کنټرول وړ او دقیق به سي. controllable and precise. شانون په خپلو پاڼو کې دا وښودل چې د باینري یو نمبر یعنی د دغه 0 او 1 د مجموعې څخه هر یو یې د معلوماتو یوه ډیره اساسي برخه ده. فکر وکړه چې دا د معلوماتو یوه ذره ده، تر ټولو کوچنۍ برخه یې. د دې برخې د تشریح دپاره شانون دغه برخې ته نوم هم ورکړ، هغه نوم چې موږ ټول اوس ورسره بلد یو. د باینري شمیرو یا باینري ډیجټس لنډ شکل د بیټ په معنا ونوماوه. دغه وړوکی بیټ یوې ځواکمنې نظریې ته بدل سو. Powerful idea. بیټ د معلوماتو تر ټولو وړه اندازه ده او خورا ډیره په زړه پورې هم ده، ځکه چې دا اساسي ذره هم ده. دا د معلوماتو تر ټولو کوچنۍ اندازه ده په کم کې چې هر ډول معلومات په بشپړه توګه لیږدول کېدلی شي. د بیټ ځواک د ده په نړیوالتوب یا عاموالي کې دی. هر هغه سیستم چې د سکې په څیر 2 حالته لري چې مخ او شایه ده، نو یو بیټ معلومات لیږدولی سي. Of information. 1 یو یا 0، سوری یا نه سوری، روښانه یا تاریکه، or off. درېدل یا تلل. دا ټول سیستمونه یو بیټ معلومات زیرمه کولی سي. د شانون په برکت بیټ د ټولو معلوماتو مشترکه ژبه سول. هر څه که هغه اوازونه وي، که انځورونه وي، که لیک وي، و بیټ ته بدلیدلی سي او د هر هغه سیستم د لارې لیږدول کېدلی سي چې یوازې د 2 حالتونو وړتیا ولري. Being in just 2 states. شانون ته یوه نوې پرمختللې نظریه ور پیدا سوې وه. هغه څه چې دی په اړه فکر کاوه د هغه څه یو چوکاټ و چې موږ یې اوس د معلوماتو د تیوري یا مفکورې په نامه نوموو. د یو پیچلی او نامحسوسه مفهوم و داسې څه ته بدل کړ چې احساسېدی. څه چې مخکې یو مبهم مفهوم لاره اوس د اندازه کېدلو وړ جوړ سوی و، یو حقیقي څه جوړ سوی و. بیټ د اړولو نظریې او هر څه ډیجیټلي کېدلو د انساني ټولنې هره برخه بدله کړې وه. Form many aspects of human society. But information isn't just something humans. خو معلومات یوازې هغه څه نه دي چې انسانان یې جوړوي. اوس فقط موږ په دې پوه سوي یو چې معلومات نه یوازې د 21مې پېړۍ د وګړو په زړونو کې سته، بلکې د فزیکي نړۍ په زړه کې هم وجود لري.
د معلوماتو هر ذره چې موږ تر اوسه جوړه کړې، هر کتاب، هر فلم او د انټرنیټ بشپړه نړۍ د هغه څه په پرتله هیڅ نه دي څومره معلومات چې په طبیعت کې سته. دا ځکه چې یوه ډیره عادي پیښه خورا ډیر معلومات د ځان سره لري. And that's because even the most insignificant event contains a spectacular amount of information. Let me show you. راسه چې در ویې ښیم. فکر وکړه چې تاسو به د معلوماتو څومره ذرو یا بیټس ته اړتیا لرئ ترڅو دغه پیښه تشریح کړئ. دغه په زړه پورې او پیچلي فزیکي قوانین د حدودو او وخت په چوکاټ کې دننه عملي کیږي چې په عادي ډول یې موږ نسو لیدلی. خو دلته بیا هم تاسو د طبیعت د پیچلتیا یوه وړه نمونه وینئ. تاسو د ټریلیونونو اتومونو د خپل منځي خوځښت په اړه فکر وکړئ. د دې هر څه د تشریح کولو دپاره چې څومره بیټس یا ذرو ته اړتیا ده څوک یې تصور لا هم نسي کولی. خو جالبه دا ده چې د چیورینګ او شانون د نظریو په برکت موږ د دې وړتیا لرو چې توکي تشریح کړو او طبیعت د هر وخت په پرتله په ډیر واضح ډول تمثیل کړو. خو قصه لا پای ته نه ده رسېدلې. داسې ښکاري چې معلومات یوازې د حقایقو تشریح کول نه دي. په تیرو کلونو کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې معلومات د فزیکي نړۍ یوه نه جلا کېدونکې برخه ده. په دې نظریه پوهېدل ډیره سخته خبره ده، خو د مرمۍ د غږ څخه د یو قاموس تر لغاتونو ان د یو عادي تفکر په شکل د معلوماتو دپاره اړتیا ده چې په یو فزیکي سیستم کې سره را یو ځای کړل سي. جالبه دا ده چې د حقایقو او معلوماتو ترمنځ په اړیکه موږ د ماکسویل د پیري په برکت پوهیږو. که ستاسو په یاد وي داسې ښکارېدل چې د هوا څخه په ډک یو بکس کې پیري د معلوماتو څخه په ګټې اخیستلو سره یو نظم جوړولی سو، کم چې په پیل کې په بشپړ ډول بې نظمه و. او بله دا چې موږ دا هر څه بې له کومې هڅې کولی سو. داسې ښکاري چې معلومات د فزیک قوانین ماتولی سي، خو داسې نه ده. د فزیک قوانین نسي ماتولی. دا چې د ماکسویل پیری مفت ځواک یا انرژي نسي ترلاسه کولی، نو دلیل یې دلته د ده په سر کې موجود دی. څه چې کشف سوي وه هغه دا و چې پیری د اړینې انرژي د جوړولو دپاره د معلومات څخه پرته بل څه نه استعمالوي. خو دا په دې معنا نه ده چې دی د هیڅ په بدل کې یو څه ترلاسه کوي. در په یاد یې کړه چې پیری څه ډول کار کوي. دی د بکس په یوه برخه کې یوه تیزه حرکت کوونکې ذره په نښه کوي، بیا کړکۍ ورته خلاصوي او بلې برخې ته د ننوتلو اجازه ورکوي. خو هر ځل چې دی دا کار کوي نو باید چې د دغه مالیکول د حرکت په اړه معلومات په خپله میموري کې ځای پر ځای کړي. نو په دې سره به د ده میموري ژر تر ژره ډکه سي. نو وروسته بیا دی هغه وخت نور کار کولی سي چې خپله میموري پاکه کړي. نو په حقیقت کې د میموري د پاکولو دپاره دی انرژي ته اړتیا لري. پیری باید د ځان سره دا معلومات ولري چې کومه ذره چیرې ځي. نو که دا معلومات دی په یو آله کې ساتي او آله داسې وي چې محدود اندازه گنجایش لري، نو دی باید یو وخت دې ته اړ کېږي چې د آله خالي کړي. نو دا د آلې پاکول او خالي کول هغه نه جبرانېدونکې پروسه ده چې ګډوډي زیاتوي. دا د معلوماتو پاکول هر ځای یو جنجال وي.
څه چې په ډاګه سول هغه دا و چې یوه مشخصه اندازه انرژي چې ډیره لږ ده او اوس ورته د لنډ ډاور په کچه انرژي ویل کیږي، همدومره انرژي ته اړتیا ده ترڅو د یوه بیټ په کچه معلومات پاک او لرې کړي. دا دومره لږ ده چې د 1 ګرام بورې د انرژي د ټریلیونمې حصه کیږي، خو دا یو اندازه ده. دا د سترو کائناتو د نظام یوه برخه ده. ښه خبره دا ده چې اوس موږ Amazingly, we can now do د لیزر او د دوړو د کوچنیو ذرو په مټ داسې حقیقي تجربې کولای سو ترڅو د ماکسویل د نظریې اړخونه وڅېړو. ساینسپوهانو د انرژي او معلوماتو ترمنځ تړاو په خورا دقت لټولی. information and energy with incredible accuracy. Maxwell's thought د ماکسویل فکري تجربه د بخار په دور کې رامنځته شوې وه او تر اوسه لا د ساینسي څېړنو په سر کې قرار لري. د ماکسویل پیری د ساینس 2 مهم مفهومونه سره تړي چې هغه د انرژي او د معلوماتو مطالعه ده، او دا ښیي چې دوی دواړه ژورې اړیکې سره لري. are profoundly linked. What we now اوس چې موږ په څه پوهیږو دا دي چې که څه هم معلومات یو معلوم مفهوم نه لري، خو بیا هم د فزیک د هغه قوانینو مطابقت کوي لکه په نړۍ کې چې نور هر څه کوي. معلومات یو تصور نه دی، نه یو ریاضیکي فارمول یا توکی دی چې تاسو یې د پاڼې پر مخ لیکئ. په حقیقت کې معلومات د یو شي په مټ لیږدول کیږي، یعنی یو بل څه ته بدلیږي. مثلا یو ډبره، یو کتاب، یو میموري، که هر څنګه شي چیرې چې معلومات وي هلته یو لیږدونکی هم ورسره وي. دا په دې معنی چې معلومات د فزیک د قوانینو سره سم عمل کوي او نشي کولای چې د فزیک قوانین مات کړي. So it cannot break the laws of physics. په تیر وختونو کې چې انسانیت څه زده کړي هغه دا دي چې معلومات د فزیکي نړۍ څخه هیڅ کله نشي جلا کېدلی. خو دا یو خنډ نه بلل کېږي. دا چې معلومات دومره ځواکمن دي دلیل یې دا دی چې په هر هغه فزیکي سیستم کې ځای پر ځای کېدلی سي چې موږ یې ټاکو. د ډبرو او خټو څخه نیولې چې معلومات پکې تر پیړیو خوندي ساتل کېدلی سي، د برېښنا او رڼا تر کارولو چې ډېر ژر لیږل کېدلی سي. هر هغه پدیده چې معلومات پکې خوندي کېږي یو ځانګړی ارزښت پیدا کوي. نن ساینس پوهان د معلوماتو د ژباړلو او بدلولو لپاره نوې لارې چارې ګوري. دوی د ډي ان اے څخه نیولې تر وړوکو ذرو یا کوانټم پارټیکلز پورې د هر شي څخه کار اخیستل غواړي. دوی هیله لري چې دا کار به د معلوماتو یوه نوې دوره راوپنځوي. هر پرمختګ تر هغه بل ډیر اغیزناک وي. موږ اوس په دې پوه سوي یو چې د معلوماتو د ځواک د روښانه کولو لپاره اوس موږ فقط په خپل سفر شروع کړی ده. دا معلومه خبره ده چې فزیکي نظم جوړول یو لګښت لري، لکه دا ودانۍ چې موږ یې وینو. موږ باید کار وکړو چې ځواک راټول کړو او جوړ یې کړو. خو په تیرو څو کلونو کې موږ دا زده کړي چې د معلوماتو تنظیمول، د نه لیدل کېدونکي او عصري برېښنایي جوړښت یا ودانۍ جوړول هم یو حتمي لګښت لري. څومره چې معلومات مبهم او نادر ښکاري، خو بیا هم موږ په دې پوهیږو چې شتون یې تل په یو فزیکي سیستم کې وي. ما ته خپله دا ډیره جالبه مفکوره ښکاري. تاسو فکر وکړئ، د خټو پر یوه ټوټه باندې شعر لیکل کېدلی سي، د هوا ذرې د تورې شرنګ لیږدولی سي، او یوه کوچنۍ ذره د رسام د برس په شکل کارول کېدلی سي. د فزیکي نړۍ هره برخه د ون د تار په څیر کارول کېدلی سي، هغه تار چې موږ ورڅخه ښایست، نظم او ودانۍ جوړولی سو.